عبدالله جانه ته بهتره پوهیږې چې ستاسو مکتبونه هم رخصت دي. څو ورځې پاتې دي؟ 4 ورځې. 4 ورځې نور رخصتي لري؟ او ښه. زما ملګرو سره څه شریکوي؟ غواړم غوره وینا د ملګرو سره دې شریک کړم. ښه، ډېر ښه. هغه وینا به څنګه وي چې موږ یې واورو؟ که چیرې یو څوک مو ډېر خوښ وي او هغه تا ته ارزښت هم نه درکوي، حتی تا سره خبرې کول هم نه غواړي، نو زما ومنئ، مه کوئ خبرې کول. پرېږدئ چې ځي، یو غم یې کم. ښه، ډېر ښه. ښه خبره ده. نو ملګرو وایي پرېږدئ چې ځي. واقعیت د یو څوک چې تاسو ته ارزښت نه درکوي، نو پرېږدئ چې ځي. الله تعالی به تاسو ته بهتره سوچ کړی وي. الله تعالی به تاسو ته ډېر بهتره بدله به درکوي. له هغه څخه به غوره ملګری ستاسو په نصیب کړي. چې پوهیږئ داسې اشخاص پیدا کېږي ستاسو په ژوند کې چې ستا خبرو ته ارزښت نه ورکوي یا تا ته غوږ نه نیسي، نو داسې کسان باید څه وشي؟ پرېښودل شي. نور څه وي؟ نوره ته مسکا کوو. ته وکړه.